السلام علیکم ګرانو مینوالو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. د ژوند شپې ورځ به په خیر سره تېرېږي. مینوالو، نن تاسو سره د یو نوي ویډیو راز شریکوم. هیله ده چې دغه ویډیو تاسو تر پایه پورې وګورئ او په خپل ژوند کې ورنه عبرت واخلئ او تاسو په راتلونکي کې دا ډول تېروتنه ونه کړئ. مخکې له دې چې موږ دغه ستاسو لپاره خپاره کړو، لومړی له تاسو هیله کوو چې دغه ویډیو لپاره تاسو موږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو د عبرت په خاطر باندې دا ډېرو خلکو پورې ورسېږي. نو په لاندې ویډیو کې چې کوم تصویرونه تاسو ګورئ، د دغه بې وجدانه په هکله باندې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا د انسانیت معیار جوړېدای شي لکه کوم کارونه چې دی کوي؟ تاسو څه فکر کوئ دا ډول کړنې په پښتني ټولنه کې څومره دردناکې ثابتېدلی شي؟ دا یې ښه کار کړی یا خراب کړی؟ دا ټول موږ تاسو ته پرېږدو. د دې په اړه باندې قضاوت تاسو په خپله باندې وکړئ. زه صرف دومره ویل غواړم چې که یو څوک داسې ډول کار کوي، لومړی خو دا ښه کار نه دی چې یو څوک د بل چا بېعزتي وکړي. بیا که چا د کوم چې جنۍ چا سره یاري شوله، د هغې سره یې ملګرتیا شوله، نو تر دې حده پورې ملګرتیا ښه ده چې هغه په خپل منځ کې ملګري وي. ویډیو کول یا عکس ایستل دا هسې کار دی، که نه په راتلونکي کې بیا دا ډول پښیمانه وي. ځکه دا کار په رښتیا سره کړی یا په دروغو سره کړی. مینوالو، موږ ستاسو لپاره دغه کوچني کوچني تصویرونه راخیستي، ستاسو لپاره مو دلته خپاره کړي دي. که چېرې تاسو دغه پوره ویډیو غواړئ، نو تاسو خپل وټساپ نمبر موږ دلته پرېږدئ. موږ ستاسو لپاره د عبرت په خاطر باندې دغه ویډیو لیږلی هم شو. تاسو په خپله باندې دا ویډیو وګورئ او قضاوت پرې په خپله وکړئ چې دا څومره ناروا کار شوی دی، څومره بېدینه کار یې کړی دی او دغه بې وجدانه د دغه سره څه ډول چلند کړی دی. که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښه شوله دغه د عبرت په خاطر باندې او تاسو غواړئ چې دا ډول کړنې باید نورې ونه شي او د خلکو ته یو عبرت جوړ شي، نو تاسو لطفا دغه ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ تر څو تر ډېرو خلکو پورې ورسېږي او په مهربانۍ سره زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د راتلونکو معلوماتو نه خبر شئ. موږ به په دې چینل کې ستاسو لپاره په زړه پورې معلومات، هغه که د روغتیا له برخې څخه دي، هغه که د ساینس له برخې څخه دي، هغه که رواني دي، په نورو برخو کې دا معلومات به موږ ستاسو لپاره خپروو. نن مو درته دغه ویډیو صرف د یو عبرت په خاطر باندې خپاره کړله تر څو تاسو ورنه عبرت واخلئ په خپل ژوند کې له دې څخه او تاسو په خپله دا ډول تېروتنه ونه کړئ لکه کومه تېروتنه چې تاسو په دغو عکسونو کې ګورئ. دا ډېره د شرم خبره ده، دا ډېره خرابه خبره ده. نو که چېرې دا ډول کارونه په دې ټولنه کې دوام ولري، نو ممکن دی چې دغه ټولنه یو ډېر بد طرف ته لاړه شي او د دې اصلاح په موږ پورې اړه لري. موږ به دغه ټولنه په خپله اصلاح کوو. د اصلاح یوه ښه لار دا جوړېدلی شي چې تاسو دغه ویډیو لایک کړئ او تر نورو ډېرو خلکو پورې ورسوي تر څو هغه له دې څخه عبرت واخلي. بیا هم وایم که چېرې تاسو دغه ویډیو په کار وه، نو د عبرت په خاطر یې موږ تاسو ته لیږلی شو. تاسو خپل وټساپ نمبر موږ ته په کامنټ کې پرېږدئ او موږ به ستاسو لپاره دغه ویډیو ولګو. مننه له لیدلو مو هیله ده. زموږ چینل به سبسکرایب کړئ.